کوچی پاسې چلو شو پاسې چرګې ویړو دا په دې دیوانې واړو لرې دې واړو غرق شي ستا د سر نه ویړو سپي ویړو که نه چا ویړو سپي ویړو غل راغلی و یاره تاباکه سپي ساتی او غوښې چې پینه خورې زمونږ چرګ 2.5 زره پورې چرګ هغه زه ورځم ته ورځې منډه دې ووتې ځه راځه چیله دې ونه کړه راځه لاړو چرګې ویړو انتظار کوم د ستا د سترګو ولې پناه شولې زما خوله بنده که د روپۍ درک د سره نه لګي او ګانې دې شروع کړي دي د ټول کلي نه دې قرض اخیستی دی خو اوس سوچ کوم چې چا نه قرض والم او اعتبار هم در باندې څوک نه کوي او حاجي صاحب پاتې که نه تی حاجي صاحب پسې ورځم او یو 15,000 روپۍ تیالم او انشاءالله زما دې لباس ته چې وګوري که نه 15,000 څه کې چې 10,000 هم راته راکوي او دا دې ورلم یاره دا نن سبا ډېر عجیبه مسلمانان را به شي یو 15,000 روپۍ راکه زوی مې بیمار دی ښځه مې بیماره ده ورکه په لاس ګرځه په خپو جوجاګیه خدای به دې راله په ګوتو راکړي که نه پرېږدم به دې نه دا ماته جوجاګي ښکاري که نه دا مزل چې د غل کوي همدا دی که نه جوجا ودرېږه دا خو نجیبې را روان دی که نه د دې نه خو دې هم قرض اخیستی دی او دا ټیک تا پسې را روان دی او راځه ته دا لاره بدله کړه د خپل سیدی دې نه کړم جوجا ودرېږه یا جوجا ته دا زما اوازونه نه اوري چې په غوږونو دې شړۍ اچولې ده او راخوشي ولې چې قرض مې درکړی که نه و نجیب خانه ولې نه اورم خو زه نن سبا په دې غوږونو لږ دروند شوی یم ځکه ټینشن ډېر زیات سیوا دی په دغې وجه باندې وروره ستا اواز به زه څنګه نه اورم یار نه چې کله دې پیسې غوښتي هغه ټایم خو دې غوږونه درانه نه و چې اوس یې درنه غواړم نو اوس دې غوږونه درانه دي عجیبه مسلمان یاره نجیب خانه ډېر نادیده کوي والله کوي چا ته قرض نه دی اول کړی دنیا د خلکو پسې به څوک اوازونه کوي وره شور دی ما نه اورېدم چا پسې به اواز کوي که نه او 15,000 روپۍ دې را کړي دي مړه ساسمان دې نه دی را کړی دی الله بنده در به یې کړم درته جوجا اوس یې درنه هلمه دا پیسې ښه او هر ځای نه یې ماله پیسې راکړه نجیب خانه ستا پیسې دي د غر نه غټې ښه او دا د سړي سره حاجي صاحب سره زما پیسې بندې دي هغې پسې روان یم او ستا په غم کې یم یقین وکړه که بېګا مې نیمه ګنټه خوب هم کړی چې مې سبا نجیب باندې 10 بجې د خیره پیسې سپارم او په حاجي صاحب سره زما خپلې روپۍ دي او هغې دې راوړم او تاله به یې درکړم ته خو زما ورور یې نو بس نیغېږې سله ته خو ما سره اوله کې نیغ شوې که نه قرض مې درکړی وروره زما دې خوله ماته شي او بیا لا ویې چې ما پسې به اواز هم نه کوي او دا به هم نه کوي وروره خو تا ته ما ویل چې غوږونه مې درانه شوي دي خلک به اواز کوي که نه لاره ده که نه یار نو څه وکړو او نجیب خان وروره د چیو ټیم هم دی که چېرې راسره سکي خو به نور هم ناوخته کېږي او زه ځم حاجي صاحب نه پیسې رالم او ډایرکټ یې کور ته دروړم ګوره خبره نه شي او که نه بعضې نیمه خبره به تېزه کېږي رانه ځه او زړه دې وانه چې ګوره خفه هم نه شي عجیبه خلک دي پیسې وله ورکه دی ته په کشو ګیر به غواړي او بیا لا وایي چې ما پسې به ټلیفون هم نه کوي او نه به راپسې اوازونه کوي یاره جوجاګیه نن ورځ به دې معلومه شي درنې اخلمه چې په هره طریقه یي دا مسلمانانو ګوره اصله سپي ساتئ سپي ساتلي دي پردي چرګان جوړي او دا لږ ورپسې لاړو چا سره لاس باندې چې دې تباکه ډېرې منډې مې ورپسې ووهلې بس چرګې په دیوالونو واړوم او په دیوال په زه وختې نه شو دا سپی دی چاو دا سپی دا د لالګل ماما د سپی خدای دې دا ووایي هلکه خو شیشه ورته اچوه که نه دقه ته پروت دي دقه ته دې ځای دی چرګې وړه ته دومره د مرګ په خوب ودرې ما ورته شا وه که نه شا وه که نه دا لالګل چې مازدیګر راغی که نه او د دقې مړۍ نه بیا ونیسي پوه شي دروازې مخې ته ورته کېږي وایي سپي دې چرګ ولې دی که نه د 3 زره روپو چرګې ولې دی ته ورشه لکه چې چرګې راوستو راځه لکه ورکولاو دی دروازه وباسي پوه شي که نه دا په خبره دې پوهېږي سپي به راته ساتي السلام علیکم وعلیکم سلام جوجا ستړی مه شي حاجي صاحب خیر باسي راګېږي مړه بس څنګه په کار حاجي صاحب خیر خو دی کار باندې یم دقه ته دا سرخوړی پروت و دې دی او دې ځای د سپي چرګ ویلو ډر په دې دیوال و نو د مرګ په خوب دی څه چل دی در باندې دا دومره ساده دی دغه شی دی که دومره غټ سپی راځي او چرګ تې وړي دا خبر نه دی سپی ته د ارګور دی مازدیګر به سره ګورو جومات کې د خیره انشاءالله بس او چې معلوم دی کسې معلوم دی ورته ویوه نور څنګه حاجي صاحب خیر دی قنالي ده بس پرېږده دا خبرې څنګه راغلې د خیره زه ښه دی چې حاجي صاحب روغ جوړې خو زه یو خبرې ته راغلی وم حاجي صاحب دا چې 15,000 روپۍ مې به کار دي زما ډېرې روپۍ خلکو سره بندې دي
هغوی پسې مرغلی وم او چې 500 روپۍ راته راکړي نو انشاءالله دې را روانه هفته کې به درلی لاس په لاس درکړم حاجي صاحب ټیم پکې نه هلم ښه او د خیر چوجا خان پیسې در کومه ها خو دا راځي چې کله بیا رامانې سپاري بیرته بیا ته زر راکړي داسې ډېرو خلکو نه وي هفته یاده کړي په میاشتو میاشتو ولیکي پوه شي که نه پیسې به درکړم خو چې قرض و حسنه خبره پکې راشي که نه انشاءالله دا وانه 15000 روپۍ حاجي صاحب کور ودان او بچی دې لوی شه خو زه ګوره د هر چا نه قرض نه غواړم په دې کلي کې ورته ما ته ډېر ښه سړی ښکاره شي او انشاءالله در کوم ګوره بې فکره اوسه ښه او زما ډېرې روپۍ خلکو سره بندې دي چې رښتیا خبره یې ګرځم ورپسې نه راکړه ټول رانه پټېږي دې ځوانۍ کې دې قرض ته ډېر لم مخه کوه پوه شي دا قرض خوشي شی دی زما دومره بدې راځي دا تا نه مې چې اوس اخېستې که نه زړه نه مې یو خدای خبر و لګېدلی بیا زه کله ورکومه خو دې هفته کې انشاءالله در کوم چې زما دا پیسې راوځي نور څه خدمت وکړم حاجي صاحب مننه خیر اوسي ګوره زه دې په خدمت کې یم هغه ډاډه اواز کوه هر ټیم کولی چې شي په وخت یې رامانې وسپارې انشاءالله دا خبره ګوره نشته دی او سلام علیکم چای به دې څښلی و که نه 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 تاسو به تکلیف نه کوئ ښه همدې حجرې ته یې درته راوړم نور دې ودان سلام علیکم مخه دې ښه دا پیسې خو دې ورکړي دې سړي ته خو په دمې دا زړه اوبه نه څښي دې ښه سړی ونه ویلې په دنیا خلکو مې پیسې دي او بندې دي را بیا کې ما څه ووایم نو د شکل نسې ګڼ کپ غوندې ښکارېدو السلام علیکم حاجي صاحب وعلیکم السلام په خیر علي خیر کینه وراله خیر ده کینه حاجي صاحب څنګه یې خیر دی په خیر راځي جوړي طبیعت ښه دی کور کې خیرت دی الحمدلله بس خو پلار او زوی ناسته سئ ګپ لګوئ بس نو بس ناستو مړه خو دلته چرګې ویوړو مړه هغې غم کې وو چرګې ویوړو چا ویوړو سپي سپي ویوړو سپي ویوړو منډې نه نو تاسو دلته نه وای چې سپي چرګ وړو دا وده و دلته او بس پې راغی چرګې ویوړو منډه ورپسې ونه واله ډېرې منډې ورپسې ده ووالې په دیوال خو د چا کور ته اوښتې نه شو خو دا سپی و د چا دا د لال ګل د لال ګلو خدای دې په نیکه لاره مل کړي مړه خدای دې ټولو خلکو سره بس لږ انصاف وکړي هلکه سپي څه دپاره ساتئ سپي څه ضرورت دی هلکه ستا څه دښمني ده چې بس سپي ساتي او لګیا بس مړه سپی خو خلک هغلته ساتي چې پټو کې کړي یوازې که یو سپی دې وساتلو خیر دی نو بس کلي منځ کې پروت هغه پاغه واړه مخړه مړه بس ورکې کړه او خبره رښتیا هېر شو څنګه راغلی بس همداسې راغلم په دې لاره تېرېدم همالته حاجي صاحب باندې به سلام هم وکړم او لږ ضرورت مې مو هغې د خاطر راغلی خدای دې خیر کړي څه شي ضرورت بس زوی مې مریض دی هسپتال کې دی او د پیسو را سره څه درک نه لګېدو نو په دې ټول کلي کې مې چې څومره سترګې واچولې د ستا نه راته پکې ښه سړی او نیک سړی ښکاره نه شو ما راشه حاجي صاحب له ورشه دا به یې درکړي حاجي صاحب ته ولې نېشنل بینک ښکاري ولا عجیبه خبره ده بس تا نه مخکې مې یو راغلی و 15000 یې ویوړو هغه جوجال هم ورکړي هغه خو د خدای تعالی ګڼ کپ دی او لوپر سړی دی د هر چا نه قرضونه علي چې د اسمان لاندې کور دی په جوجای پور دی تا داسې سړي له پیسې ورکړي دي اخ دادا ما درته نه ویلي دا سړی ما له ټیک نه ښکاري د ده دا شکل د ګڼ کپانو مړه له چا په تندي خو یې نه وي لیکلي که نه چې دا ګڼ کپ دی او دا سم دی هغه څومره ویلې په خلکو مې پیسې دي نو سم کړی وې الحمدلله خانه چپزي ده دا خبرې ستا څو روپۍ پکار دي حاجي صاحب زما خو یو 15000 روپۍ پکار دي چې 15000 یې هم کار به پرې وچلو زه بس توکل په خدای تعالی به هم درکړم نو کور دې آباد الله دې سره ښه وکړي چې شو یا پیسې د 15000 روپۍ امضا خلاص کړو مانا بس خلکو سره ښه کوه الله به تا سره ښه وکړي دا واله نورالله خانه خو چې همدقسې راباندې وسپارې اورې وشماره دغسې سنت طریقه ده که نه شمارل ښه دي چې چا له قرض ورکوي او که اخلي ته نو باید چې وشمارل نو بس همدا یو سنت به نه ژوندی کېږه دا سنت هم دی چې بېرته راباندې ښه ښایسته وسپارې که نه چې قرض حسنه کېدای شي ستا هم ثواب وشي او زما ای حاجي صاحب انشاءالله زه د جوجاګي غوندې نه یم هغې به لا نه یې درکړي او ما به درکړي بس ما دا حاجي صاحب یو کاڼی ورسره نه ورکړو چې کله دې غواړو چې بیا خو به دې سره ووایي وایي دا خبره نه دا خبره نشته دی دا انشاءالله هغه خبره به نه وي څومره وخت کې به زه در کوم انشاءالله 10 ورځې پس مې درله درکوم دا د ماشن وځي دا څنګه هم پته ولګي دا انشاءالله جوجاګي نه به مخکې در کوم زه د الله په امان د الله په امان نه خیر اوسې مهرباني دغه شی شي دغه شی شي حجره د راځي او ورته پیسې راکړه نو راځي تا مو نه نېشنل بینک جوړ کړی دی بس باندې هم د سي جي سم نو دغه مو کوله سم نه پرې ده جوجو
لکه څوک یې دننه ما السلام علیکم څنګه چل دی وروره جانه خیر دی جوړې بس حاجي صاحب رالېږلی ما وایي هغه 1500 روپۍ راکوه ده مړه څوم ځل دی چې راځې قسم په الله دومره نادیده ګرځې 1500 روپۍ مې درنه اخېستې 15 لکه روپۍ خو مې درنه نه دي اخېستې لکه دا ته څه ګړې وړې وې ګوره چې اخیستلې دي هغه ورځ دې ویلې چې پیسو ته مې ضرورت دی او سبا یې درکوم سبا دا خو زما 15 ځل دی چې در پسې سم راځم اوس لا وایې چې نادیده کوي د الله بنده خو حاجي صاحب ته ما ویلي دي که نه همدا بار بار راځې ډاډ جوجا راوځه جوجا راوځه لږ سړی خاطر هم کوي خو درله بېدر کړم پیسې مې بندې دي چې څنګه راووتې اول په تا پیسې سپارم به انسان یې ولا چې څوک خر پسې راشي بیا بار بار راځي خو نه یې کراله چې ځمه مېلمانه را سره دننه ناست دي او مېلمانونه را پاڅېدم او تا ته رالم او حاجي صاحب ته وي بس کور ته یې درته راوړي بیا را نه شي ګورې او که نه ځه ورو دا چې بیا را نه شم چې ګوره په وخت یې راوړي او زه الله دې مل شه ده بس سړی ولا چې سانګیلو سانګیلو ستا په سپیناره د لونګونې لیلو وزما ستایاري جوړېږي لیلو السلام علیکم داجي وعلیکم سلام بس ګانو ته دې کار ویلې دی بس ولې څه چلو شو نو به دغه چل دی که چې هغه جوجا پسې ورغلی او بس غوسه م لاغه ویلې چې نادیده کاسته یو حاجي صاحب را پسې دا کسان دي همداسې رالېږي او در به یې کمه درله ما درته ویل نه چې دا قرضونه مور دغه حل نو سم کړی وې دلته خو یې خولې پسې خاورې مګرې که نه وایي 200 پس پیدا کړم او 15 ورځې پس پیدا کړم دغه شی چې بیا دې قرضدار وکړي که نه بیا لا خفه کېږي چې ما ته بیا نه یادې څه ویلي ویلې بس بیا یې نه شي وایي پیسې دي وایي چې را سره پیدا شوي در به یې وړم ولې مونږ کړي دي چې راس کوه تاسو دلته کوه بیا بېرته مه راکوه ولې او ما ورته ویل ما بس دا ځل در پسې رای نه شم ولې په وخت پیسې راوړه عجیبه خلک دي په خولې او راستي حاجي صاحب ګوره ما درته ویل نه دا قرضونه دي خلکو له مه ورکوه دا خو هماغه کار دی ورکه په لاس او ګرځه په خپو نن سویمه ورځ د دې قرضدارانو پسې ګرځو او پته یې نه لګي السلام علیکم وعلیکم السلام راره ښه جوړې طبیعت ښه دی قلاري ده څنګه حاجي صاحب ښه کېنه خیر دی بس کور دی ودان بچی دی لوی چې قرض یې راکړی او هغه زموږ ضرورت پرې رفع شو او پیسې مې راوړي دي چې درله یې درکړمه حاجي صاحب دا پیسې والا کور دی ودان بچی دی لوی الله دې ډېر عمر درکړي چې موږ سره دی کومک وکړو هغه زموږ ضرورت پرې رفع شو کور ستا ودان بل پسې خو ته نسته ایښې ده ځه او راځه 500 پسې 10,000 نور یې ولګي داسې قرض مزه کوي اوس ګوره ما ته دا سړی مجبوره دی کور دې ودان دا قرض یې حسنه شوه ګوره ستا مجبور شو زما په هماغه خپله نیټه دې راوړې الله دې تا سره مخ وکړي د جوجاګي خو همدا کار دی یو نواله بل نواله د هغې دا کاروبار دی ټک کار نه کوي همدې ته یې مخه کړې ده هغه ورځ زه پوه نه شوم اوس یې پاو کې والي دا ورغلی دی ورسره نیغ شوی دی چې دومره نادیده کاس دی کله مې چاته پیسې نه دي ورکړي او بیا در بیا کوم او دا هلکه مې په دې خوله باندې والي خو پیسې سوځي نو د هغې کار همدا دی چې دا به دوکې داکې وکړي او یو بل نه پیسې راوشکړي او خپل ضرورتونه پرې دغه کړي او بیا په خلکو باندې چا باندې کبان خوري او چا باندې ځکه فضولخرچي م کوي نن داسې کار دی زه په خپله ورځم چې هر ځای کې مې ګیر کړم په خدای او راسي که نه دلته دا د قرض هغه اخیستو چل خیمه ما ګیرې که چې درې نه کړه راپورټ پرې وکړه په بل رقم نه کېږي راپورټ نه حاجي صاحب ځم چې هغه مریض دغه دی کور ته ورسوم او څنګه دی د خیره اوس انشاءالله ښه دی ځه الله دې صحت ورکړي ځه په مخه دې ښه ځه الله دې مل شه دا جوړاګي ته په خپله نیسم ښه دا قرضدار یې چا وجلی نه دی خو زه یې وجنم مازدیګر کې هلته په ګوتو ناست مړه بس په ګوتو بیا خدای را نه کېنو ورزور ولا پرویزیه دا پردی قرضم عجیبه مزه کوي ښه چې یو ځل ورته خوله ورانه کړي او هغه بار راځي چې قرض راکه خو خبره دا ده چې ښه راسره شته خو دې ورکوم زړه مې بې نه کېږي چې ده ته پیسې ورکړم د خیر سره جوجا استاد سلام علیکم وعلیکم سلام حاجي صاحب جوړ تازه تکړه څنګه حال دی خیر دی صحت هم ښه دی حاجي صاحب خیرت دی بلکل د الله رحم دی حاجي صاحب اوس مې د اغزي کرل دلته دې هلک ته م لګیا وم مې چې حاجي صاحب یو 100 روپۍ راباندې دي او اجرې ته درتلم چې درله یې درکړم نه ته ما ته دا ووایه چې تا پسې دا درغلی کور ته او تا ورته چې دومره نادیده کاس دی او کله م چاته قرض نه دی ورکړی پیسې والې په یو طریقه باندې او بیا دا بدماشۍ دی که ولې حاجي صاحب پردي کور ته م ورغلی ما پسې خو د سره راغلی ولې تا پسې خو زه 500 پیرونه زیات درلم ولې دا تا نه پېژني یاره حاجي صاحب یو ځل مې لیدلی ستاسو په دیره کې ناستو خو زه نه پېژنم جوجانو یې خبرې خوشې دي ښه پیسې راکوه چې ځو بس دی ما بچ کړي چې تا نه مې قرض درکړی دی نه حاجي صاحب ښه دي کړي دي حاجي صاحب دا ازغي مې د خیره سره وکرل که نه او دا موسم چې بدل شي د سوات نه دا ګډې راځي
خیال لیکلی که نه ته خو پخوانی سړی دي نو خبرې او هغه ګړې او وړۍ چې کومه ده دا به دې کینخي دا ګړې به داسې تېرېږي نو دا چې ښه ډېرې جمع شو دا وړۍ به بیا زه راوښکم کینه به یې ډکم بازار ته به یې ویسم چې بازار کې مې د خیره دا خرڅ کړي شړخ پړخ کړي خپلې روپۍ والا چې به ډېر انتظار دې کړی لږ خدای دې تمام ورکړه د دې لپاره مې راته خندا راغله. ګوره حاجي صاحب کار نه که نه نغد دې ولیدي ګوره داسې دې وخندل جوجاګي عجیبه لوبې دې شروع کړي دي. زه به دې ته ناست یم دې کې به ګډې راځي او بیا به هغه وړۍ ته خرڅوي بیا به ماله پیسې راکړي. د خدای مسلمانه د الله او د رسول خاطر وکړه دا پیسې راکړه چې ځو. حاجي صاحب ما سره هم بله لاره نشته دی نو بس ما وایي چې ډېر انتظار یې صاحب کړی دی او راشم بس دا ورته خرڅ کړه. نو ته خو یې وخت یاده کړې وه خدای دې خدای ورکړه. حاجي صاحب د انسان او د خدای واده چېرته پوره ده نو حاجي صاحب ته بس ور ډبلې او سور ډبلې در اخیستې د خاطر خو هم کوه که نه حاجي صاحب. ګوره دا قرض دې قرض ته ما ته هغه ورځ قرض ته مخه کړه نو بس قرض راکړه او قرض ټول کړي قرضدار یې بیا خو زه وروسته خبر شوم خو کار شوی و د دې کاروبار جوړ کړی دی که نه بس خلکو نه پیسې یار یو غل دې ځان نه جوړ کړی دی دا ولې دا پتا څه چل دی دا حاجي صاحب بس ضرورت ورته شي بس ضرورت په وجه والو حاجي صاحب ګینې پیسې نه لمه چا ناصبې څه ښه او حاجي صاحب ګورې مسلمانه قرض واده غصبي ته ورکړه الله به هم دنه خوشحاله او رسول به هم دنه خوشحاله او خپله به دې مډوکي سپکي داسې شی کومه زندګي ته چهرې بابا لګې مجبور یې شرمېږي نه ټول خلک کارونه کوي ته قرضونو ته ړخې کې راکړه دا بچي به هم در پورې خاندي ښځه به هم در پورې خاندي ټول کلی خو دې په ځان باندې وخنده او ډرۍ در پسې خلک کوي منه شرم خو ته نه لرې منه 500 روپۍ دې مې راکړه او ټې وخوره هغې دنیا کې به درته کې واده نیسم راځه چې ځو حاجي صاحب ځه هسې شرماوتې راغستې منه غږ شي ولا حاجي صاحب ډېرې ښه خبرې وکړلې زما دماغ یې کولا وکړله او ما دا څه کار شروع کړی دی مړه کله یو نه پیسې واله کله بل نه پیسې واله نن در کوم سبا در کوم ټول کلی را پورې خاندي او نن نه پس چې د چا نه مې پیسې اخیستې په ټول دا پیسې سپارم او ورځم د حاجي صاحب نه حاجي صاحب نه معافي غواړم بیا ورته پیسې ورکوم چې حاجي صاحب بس ما وبخه